د پاکستان سپر لیګ شروعات سره زموږ پریډکشن هم صحیح راغی. ما خو ورته ویلو لږ توکه به وي ځکه ټیمونه هغسې ماته معلومات نشته دی. دې نه وروسته بیا صحیح هغه پروفیشنل پریډکشن ورباندې کوو. مګر ملتان سلطان داسې یو پروفیشنل ټیم دی. هغوی هینډلینګ ډېر ښه کوي. هغه ریلی رسوم، شعیب مقصود ورسره، محمد رضوان، دا شان مسعود هم ورته ښه دی. نو دوی چې کوم سیټ اپ و دا ښه بالینګ ورسره، هغه بابا عمران طاهر ګوره نن یې ورته ډیلیور 3-4 وکټې واخیستې. شاهنواز دهاني ورسره دی، نور هم ورسره. مطلب سیټ اپ یې ښه ساتلی دی د کراچۍ په نسبت. کراچۍ سره شرجیل اینډ بابر اعظم اټس ټو ارلی ټیمونه چې دی لږ هغه دغه وګورو سیټ اپ، بیا به پې نور هم پریډکشن کوو. مګر زما په نظر باندې ملتان سلطان محمد رضوان یو ځل بیا بهترین بیټینګ وکړه. ټیم چیز یې ګایډ کړ، سلو دی پروا نه کوي، خو ټیم ته یې لوبه وګټله. نو ویل ډن ملتان سلطان.